ګرانو هیوادوالو سلام علیکم. قاری صاحب زما سره او زموږ د ټیم سره د ټولو سره تر اخره ولاړ دی، نن هم ولاړو، سبا به هم ولاړ وي انشاءالله. دا مسله اوس یوازې د اصولي نه ده، دا مسله د قانون ده. د قانون د مخې په ولسي جرګه کې هیڅوک هم ګټونکی نه دی. د نن ورځې انتخاباتو 50 جمع یو چا نه دي پوره کړي. منم چې د رحماني رایې زما نه ډېرې وي، اما زموږ اصول وایي چې 50 جمع یو باید پوره کړي. 50 جمع یو دوی نه دي پوره کړي. بنان قاري صاحب هم زموږ سره دی، موږ په یو ټیم کې کار کوو. ګورو به دوام راوند کې چې کاندید زموږ په ګډه څوک دی. دیگر که من قبل از اون $10,000 تقسیم میکنن. بعضی ها در تشنابا میرن، از تشنابای ورقا را به یک شکل از اشکال میبرن. من اعتراضام کردم، $3 میلیون تقسیم شد در ولسی جرگه به هر صورت. اما بدبختانه وقتی که رأی حساب می شود من قبول میکنم که من 55 گرفتم، من اینجا 50 گرفتم، اما رحمانی 123 رأی گرفت، ضرورتش 124 رأی، یک رأی کم هست، رئیس نیست. انتخابات میره به دور دو، فیصله ماینمی است، با زور هر کسی در ریاست ولسی جرگه میشینه. باز ما هم رئیس هست، دستای ما هم بند نیست. اگر به خاطر مردم افغانستان کسی کار میکنه همراهش کار میکنیم، اگر به زور از زور کار میگیره همراهش به زور پیش میره.